خان بابا مفتی ظرف علي خان سے په یو بیان کې وایي چې د ابراهیم علیه السلام د یو زوی نوم پښتون و او پښتانه داغه نسل دی، نو د دې په هکله تاسو څه وایي؟ ابراہیم علیہ السلام کو ایک قبیلے کی عورت سے بھی شادی کرنی پڑی، اس کا نام تھا خیبرہ. یہی خیبر وہاں آباد ہے، پشاور کے ساتھ ایک جگہ ہے خیبر، درہ خیبر. اور اس کا بیٹا ہوا تھا، اس کا نام تھا فشتون. پختون سب اس کی اولاد. یہ بی بی ہاجر اور سارا کے علاوہ تیسری عورت تھی. ابن خلدون نے تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظرف علي خان صاحب وایي چې د ابراهیم علیه السلام د یو زوی نوم چې دی پښتون او پښتانه د هغه نسل دی. شکر دی چې ظرف علي خان صاحب چې دی نو هغه هم دا ومنل چې پښتانه چې دی نو دا یهود النسل نه دي، مطلب پښتانه د یهودو نه دي، یهود چې دی نو هغه د پښتنو نه کېدی شي. نو د دوی د دې خبرې مطلب دا دی چې ابراهیم علیه السلام چې دی نو د پښتني علاقې نه تللی او جمرودو نه تللی او دغه نه تللی و که نه، خو او د هغه د یو ښځې نوم چې کوم خیبر وه د هغې د زوی نوم چې و نو دا خیبر د هغه پښتون او پښتانه د هغه د اصل دی. ګورئ دومره خو چې دی هغه زموږ خبرې ته ورو خلک راغل چې دا د یهودو نه ډېر زاړه دي پښتانه. چرته یعقوب علیه السلام او چرته چې دی نو دغه د ابراهیم علیه السلام. خو اوس دلته سوال بل را پیدا کېږي. ګوره د ریسرچرز کار څه دی؟ سوال را پیدا کول، غور کوونکي چې کوم دي که نه. د ابراهیم علیه السلام په وخت کې هغه خپل لکه ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته نوم پښتون ولې ایښودو؟ مطلب دا ټکي موجود و که نه ده؟ اوس لکه ما یو زوی ته چې دی نو نوم یې ایښودی دی احمد، ټیک شو. نو خو دا احمد یو ټکی موجود و، یو خاص دغه موجود، یو خاص تاریخي موجود و، یو خاص وجه موجود و، نو ما هغه نوم یې ایښودو. بد نوم او بیا داسې جلیل القدر پیغمبر د خپل زوی نوم پښتون ایږدي. د دې ظرف علي خان صاحب په دغه باندې خبره کوم، مفتی صاحب دی. نو دې مطلب دا دی چې پښتون ټکی موجود او ډېر په مطلب په ښه شکل کې موجود و چې یو پیغمبر د خپل زوی نوم چې دی پښتون ایږدي. نو دې نه دا ثابتېږي چې یو خو پښتون ټکی موجود و، یو په ښه شکل کې موجود و. نو زمونږ د هغه خبرې دلته کې رو تایید را روان دی چې یاره د پښتانه چې دی نو دا د ادریس علیه السلام قوم دی او دا د انسانی تاریخ، چونکه ادریس علیه السلام چې او نو دا د آدم علیه السلام په ژوند کې پیدا شوی دی. ګور یاد ساتئ، ادریس علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه ډیر مخکې راغلی دی، ډیر مخکې. ادریس علیه السلام د آدم علیه السلام په ژوند کې راغلی دی. نو دلته کې چې ظرف علي خان صاحب وایي چې ابراهیم علیه السلام چې دی نو د خپل زوی نوم پښتون ایښودو، پښتون که نه. نو د دې مطلب دا دی چې دا ټکی موجود و او په ښه شکل کې موجود و چې یو پیغمبر، یو داسې پوهه انسان، هغه د خپل زوی نوم په یو داسې ټکي باندې ایږدي، نو هغه لازم ده چې د هغې شاته یو ښه تاریخ وي، غټ تاریخ وي. نو زمونږ د خبرې انشاءالله چې رو تایید په خپله به که خیریدار سره تروزي چې پښتانه چې دی نو دا د تاریخ د قومونو د تاریخ اولنۍ قومونو کې دی